نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو خویندې ښه اوسئ. خویندو زموږ نننی درس دی خور بازار د څه لپاره؟ یعنې دا مېرمن چې کله بازار ته ځي د څه لپاره ځي؟ په اوسني عصر کې که موږ وګورو دا کومې نجونې چې په نن زمانه کې دي هغوی چې دي وایي هغه د عزیز مصر د زلیخا نه د عزیز مصر کومه مېرمنه چې وه زلیخا وایي د هغې نه هم ډېر بې حیا دي. ځکه زلیخا چې وه هغې یوازې یوسف علیه السلام ته ویلي چې زه ستا لپاره آماده یم، مګر نننۍ نجونې چې دي دوی د ټولو سړیو لپاره آماده دي. خو که چېرته مونږ تېرو وختونو ته وګورو هغه کومې د سلف صالحینو مېرمنې چې وې هغوی د بازار په نوم هېڅ هم نه پېژندل. کوم د ژوند ضرورتونه یې چې وو کوم څه به یې چې پکار و د بازار نه نو هغه به یا د خپل پلار یا د ورور په واسطه یا بل کوم خپلوان په واسطه به یې راغوښتل او خپله په یو کور کې داسې زندګي کوله لکه د یو کور ملکه. نو هماغه دي چې څنګه چې هغې مېرمنو خپل حیا او عزت چې دی ساتلی دی نو همدغسې نومونه هم ژوندي پاتې شوي تر ننه پورې او همدغسې مېړنۍ ښځې وي او د خپل ځان غوندې اولادونه یې هم روزلي دي. همدغه مېرمنې وې چې د عمار، خالد، مصعب ابن زبیر، صلاح الدین ابن تیمیه او نور کوم مېړني کسان چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي دغسې خلک یې روزلي. مګر اوسنیو مېرمنو ته ولې داسې لقب نه ورکول کېږي؟ ځکه چې د دوی ورځې چېرته تېرېږي په بازار کې او خپلې شپې چې دي په غیبتونو تېروي او مسلمه امت ته د دوی هېڅ خیر نه رسېږي. یو مېرمنه چې کله بازار ته ځي باید څه لپاره لاړه شي؟ که چېرته په حقیقت کې دا کومه ستونزه لري نو کولی شي چې دا د خپلو خپلوانو سره شریکه کړي یا ورور سره یا پلار سره یا بل څوک چې هغه کوم شی د دې ډېر ضرور پکار دی د بل چا په واسطه دې راغواړي خو نه باید چې دا بازار ته لاړ شي او دا د الله تعالی د غضب سبب شي. خو بیا هم ځینې اشد حالات چې راځي چې مثلا یو مېرمنه خپلوانه نه لري او ډېر ضروري کار ولري او کوم بد نیت هم نه لري نو هغې لپاره څو شرطونه دي چې په هغې شرطونو باندې باید دا لاړه شي بازار ته پرته له هغې نشي کولی. امام ابن ملقن رحمه الله وایي علماو فرمایلی دي چې یو مسلمانه ښځه دې هېڅکله هم د خپل کور نه بهر نه وځي مګر 5 شرطونو باندې. یو دا چې اړتیا ولري، اړتیا هم ښه ضروري اړتیا داسې نه چې یو عادي چې شخص د کور نه وځي. بل دا چې هغه کوم لباس چې د دې پر تن دی هغه باید زړې جامې باید پر تن وسي ځکه که چېرته دا نوی فیشني لباس واغوندي نو دې ته خلک میله کېږي. همدارنګه عطر او خوشبويي باید ونه کاروي. بل دا چې د ورځې په یو برخه کې دې لاړه شي نه داسې چې ماښام یا د شپې بیرون ووځي. همدارنګه کله چې ځي نو دا د لارې په یو اړخ کې لاړه شي په یو څنډه کې دې لاړه شي داسې نه چې د لارې په منځ کې لاړه شي ځکه کېدای شي چې دا د کوم نامحرمه سړي سره مخامخ شي یا ورسره ټکر وکړي یا بل څه نو په دې 5 شرطونو باندې کولی شي یو مېرمنه د کور نه بیرون شي. نو تاسو هم محترمو خویندو کله چې ډېر ضرورت ونه لرئ نو بازار ته د تلو نه ځان وساتئ. اوس خو بیخي عادي خبره ده هر څوک ځي خو دا ګناه ورته عادي ښکاري ځکه هر یو ځي نو دې ګناه ته باید موږ عادي ونه ګورو او ځان وساتو د دې نه. ومن الله التوفیق.